ستا روح مې کولاوه دا کار مه کوه ولې بس مه کوه دا ستا د ګاونډي ماله په ریټ ښه کوي او تقلات هغه وایي زه به ستا نه روپۍ کمې والم ها دې نه مخکې څه بارانونه وو او کار روزګار هم نه و چې یو ګاډی راغی هغه هم پکې شیطاني وکړه دا دې خبرو سره څه کار دی بس زما کار مه کوه زما ګاونډي ماله په ښه ریټ جوړی ستا د ګاونډي ته چپ ته پکې خبرې نه کوې زه پوهېږه او هغه پوهېږه د هغه دا ضرورت په معمولي خبرو باندې شرونه مه کوه خو زما دا کار مه کوه خلاص دا چپ زه پوهېږه او هغه پوهېږه لکه وروره دا ګاډي والا ته څه ویلې چې زه به درته په 1500 کړم ما ورته په 2000 روپۍ خبره وکړه څه بارانونه دي او څه کار روزګار نشته تا ما پس ولې دا ناروا راغوښتې ده وروره ما خو هغه ته داسې نه ویل چې ته کار مه کوه خو ما ورته خپل ریټ ویل دی زه به اوس ستا خوښ شم چې دا د یادي بیا به بل چاته داسې خبرې نه کوي ولکه دا خو ډېر خراب دی یالله خیر یالله خیر هسپتال ته وړه غواړي ښه هسپتال ته وړه غواړي ډېر خراب دی ځئ وړئ یې هو عبدالله سړی سخت دی مسلمانه مرې او د دلته بېغمه ناست یې بسه کېدو پې وباسه پولیس ته پسې را روان دی پې وباسه بس ځم هغه کپړې چل کوم او بس ځم او زر زر ځان وباسه یالله پاکه ته به خیر واچه یا ښځې ښځې ته کوم ځای ښځې ښځې دا خو د پاپا आवाज دی ښځې ګاونډي دکاندار رانه لګېدلی دی او د بچ کېدو امکان ډېر زیات کم دی یا سړیه دا دې څه وکړل پاپا دا خو ډېر بدې شو زموږ به څه کېږي بچوړیا په ځان نیم پې شوي خو کار دی شوی دی رانه او تاسو ما په الله سپارلی په الله ښځې زما د پښتو او د آیا به ډېر خیال ساتي او زما د بچو به هم ډېر خیال ساتي ولې چې دا په ما ډېر زیات ګران دي ډېر زیات ما د بچو पापा तो मुझे बुढ़ी याद پاپا تا نه بغیر به مونږ ژوند څنګه تېرو پاپا ستاسو نه بغیر به زه ژوند څنګه تېروم ژوند غیر زما تکلیف پرېږده او تاسو له الله پاک دړه صبر درکړي دړه صبر لاړم درته بچوړیا
په دې کې د هغو د وړو څه ګناه ده د هغو د وړو څه ګناه ده په قلاره کښېنه لالا په قلاره کښېنه راځه چې خپل مړی سنبال کړو دا د جذباتو خبرې نه دي زه پوه شه او هغو پوه شه هغو ما ته پرېږده دا مړی راولئ زه خو وایم په فکر کورو کې ور اوبه وڅښمه چې کور ته دننه کړو امي زما ولګه پرېږده خو د ده سره غم وکړه پلار چې دې کله تللی بچوړیا خوره بچوړیا خوره په موږ باندې د الله تعالی له طرفه امتحان دی امي دا سختي به مونږه تر کومه پورې تېرو او د پاپا هم څه پته نه لګي څه کار شروع کومه بچوړیا زه به تاسو خفه کېږم تاسو ډېر زیات ماشومانان یې ډېر واړه یې په ځان مې سخته پیرزو ده خو به تاسو تکلیفونه او سختي نشم برداشت کولی امي تاسو دعا کوئ او زه به د خیره سره کار کومه بچوړیا تازه تازه دشمني ده څوک ډېر بد شی دی او پیغور ډېر غټ تور دی داسې نه چې تاسو ته څه ووایي زه به ژوندانه باندې مړه شم بچیا زه به ژوندانه باندې مړه شم আমি যাব سلام করব بچوړیا ډېره مجبوري ده او ډېر غټ تکلیف دی خو به الله وسپاره به الله وسپاره بچوړیا خو خپل خیال ډېر زیات ساتئ امي ته مونږ له څه پخوا او مونږ به یې خرڅو আমি ته دا غیر د پاپا دا غیر نه خیال ساتو موږ به ستا خیال ساتو بچوړیا زه ستا د پاپا د پښتو د ساتلو دپاره ستاسو ډېر زیات خیال ساتم او تاسو ته هم دواګانې کوم تاسو به دواګانو کې یادوم بچوړیا امي ته څه پاخه که چې زه به بسم الله شروع کړم بچوړیا ډېره ښه ده پخومه داسې شوم د چا د مخه پارمان ټوک ټوک یو دښمن به داسې نه کا انسان ټوک ټوک سپینلې چکبر کې تورې مانتو دي ما پخپلا پدې تورو کو ځان سولش پرات جنات وستا یادو یا اللہ رمیشبرگ بابا په خاطر باندې تمامات کو خدایا پاکا یا اللہ تو زمان په بچو باندې رحم وکړه خدایا پاکا یا اللہ ما ته ډېر یادې کړه خدایا پاکا یا اللہ خدایا ما ډېره غټه ګناه کړې ده خدایا پاکا زما په ګناه باندې هغې له ته سزا به ورکوه خدایا پاکه ته هغې معاف کړې یا اللہ هغې معاف کړه پاکه هغې معاف کړه اللہ
زما بچی ډیر زیات یاد شوي دي خدایه پاکه ډیر زیات په یاد شوي دي یا الله زما بچو ته خیر پېښ کړي خدایه پاکه زما بچو ته تل خیر پېښ کړي یا الله ته هغې ته خیر پېښ کړي خدایه پاکه زما په ګناه باندې هغې مني زما بچو باندې رحم وکړه یا الله زما په ګناه باندې هغې منیسه یا الله زما په ګناه باندې هغې منیسه خدایه پاکه د هغې ژوند کې خیر پېښ کړه خدایه پاکه چولې والی چې یو پیر خورئ نو بیا مې په مخه راځئ راشئ چولې والی بایجانه ټولې خو ټولې پلټې دي د شلو فوکال شو دی چولې هم نه خرڅېږي او تا لی خو هم شوی دی راځه چې ځو کور ته صبر ساتي ته ټولې والا چولو څه کومه مړه چول باندې څه کوې ځه راشه چولې والی چولې والی چولې ساتي ټولې والا چولو خو زه نالم یاره چاچو که په هوټل کې سرکاري نو مونږ راکړه مونږ ډېر غریبان یو ټوله موږ سره کسان پورې دي سرکار نشي کولای شي ټوله ستانه قربان کار نشته او ورته چې وسه جی مونږ له هوټل کې کار راکوي مونږ ډېر غریبانان یو ماشومه زموږ سره کسان پوره دي کار نشته خان جی خیر دی لوښي به درته رندم او تنخوا رالم کمه راکوئ تنخوا خبره نه تاسو ماشومانان یې زموږ سره کار نشته مامون لکه موږ ډېر غریبانان یو موږ تاسو ته راغلو ماشوم چای روټۍ اسې وخورئ او بیا ځئ روزي ګله نن خو دې بیا سترګې سرې کړي
نه شروع شوې ده او په ما به ختمېږي او ما ته پته ده چې زما په بچو ډېر ظلمونه تېرېږي ډېره سخته او ډېر ظلمونه پې تېرېږي سړیا په بچړکو دې ډېرې سختې تېرې شولې په من ډېرې سختې تېرې شولې ځکه خو راغلمه چې د خپلو کینا تماچا مال راکا دا ستا دشمن دی زما هم دشمن دی او د دنه وزنم په خپلو لاسو د خپلو ورو بدله په خپلو لاسو चाचू زما متعدل تکلیف دی خدای دې په نامه معاف کړي متعدل دعا نن ما ستانه خپل بدل په هره طریقه اخیستی شو خو په تا او ما کې به فرق نه و پاتې شی فرق و نن د دې وړو د برکته تا ته ستا نوی ژوند مبارک شه نوی ژوند داسې وی ورور خپل دښمن دې معاف کړو ګوره دا داسې شوه لکه د دې دښمن نه چې موږ خپل بدل یو په دوه واغست یو په دوه چاچو زنده‌باد سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله په وړو وړو خبرو جنگ جګړې مکوئ کني ستاسو نشاته ستاسو خاندان بس ستاسو په وړو وړو غلطیانو د تکلیف او د پریشانیانو سره مخ وي او ستاسو د وړې غلطیانو سزاګانې به برداشت کړئ او ستاسو خاندان به ورسره ختم شي مزید دې قسم ویډیوز کدو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واینز ضرور سبسکرایب کړئ او د घंटे نشان هم دباو کړئ निमगाड़े